السلام علیکم ټولو پښتنو مینهوالو ته ستړي مه شئ په خیر حالې قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې ما ستاسو دپاره نن داسې خپرونه راوړې ده چې ستاسو به ډېره زیاته خوښیږي زموږ کورونه زموږ حجرې زموږ چې کوم پارکونه دي هغه په بوټو باندې ښایسته ښکاري او دغه بوټي په ګملو کې بیا خلک کري دغه ګملې څنګه جوړېږي تاسو ته موږ نن په دې خپرونه کې ښایو درمندو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې زه به ستاسو ملاقات دغسې کس سره کوم چې څوک دغه ګملې جوړوي ما سره څوک موجود دی د دې نه د نوم پوښتنه کوه السلام علیکم وعلیکم السلام صبرجي ښه تاسو خیر دی زه روغ جوړ یم دا راته وایي چې نوم دې څه دی نوم مې دی اشرف علي اشرف علي دا کار تاسو د کومې مودې نه کوئ جی دا خو د بچپن نه د والد صاحب زموږ د مشرانو نه کسب دی زموږ هم د سلسله پکې روانه ده که نه جي او زما تقریبا د 14-15 سال پکې زما خپل کسب کې مو شو اشرف علي دا راته ووایه چې دا کم دکان ته ناست دی که نه نو دا دکان تاسو په خپه باندې چلوئ او جی به د زموږ مفتي و زموږ مشقت دی او زموږ روزګار دی او مفتي ورسره دا یو خپل ستړي او دمه چې کوم باندې کار کوه دمه او چې کوم باندې کار نه کوه بیا داسې ستړي دی چې د خپل نه پروزي جي ښه دا راته ووایه اشرف علي چې تاسو په دې کار کې کم څیزونه جوړوئ چې دا چې کوم سمپل خوایي انشاءالله کومه ګمله خوایي څخه به کنټرول شو یو شی بل چې کومه ګمله څخه به رامنګې شو چې کوم ته انشاءالله جوړو مونږه زموږ دا روزګار دی که نه چې کوم اډر راشي هغسې مطابق ګمله مو ته وښایي دغسې جوړ کړله ما جوړه کوله او ګمله شوه مثال چې کوم جام شو داسې ګړی منګې شو که نه چاټی ماټی چې کوم وخت کې جوړ دی هغه دوران لاړو اوس صرف ګمله او خزانې جوړو اشرف علي دا راته ووایه چې د دې جوړولو باندې څومره ټایم لګي جوړو جی دا حساب دی تقریبا ماته 5 منټ 4 منټ خولډ پې لګي 4 یا 3 منټ خو شاید لګي 2 منټ پې نه لګي که نه او دا راته ووایه اشرف علي چې دا کله تاسو پخوئ که نه نو دا تاسو په څه کې پخوئ او په کوم یو څیز یې پخوئ دا جی داسې زموږ بټۍ ده تقریبا پخي تقریبا هفته ټایم خامخا لي که نه یو هفته پس موږ بټۍ تیاره کړو بس 4-5 غنټې ټایم بس پخلي باندې راځي خو دې ته موږ ناست یو بس هغه بچ اوس لا ټایم شته دی خو موږ بټۍ نه څکو که سبا مثال به خامخا ټایم لګېدو اوس په خپله ریډي کړی و چې دا کار صحیح دی او نو مثال پر دا خامخا 24-25 غنټې پس موږ بیا کولاو کړو دا بټۍ نو دا بیا یخه وي لکه تړم وي خو هغسې دی چې ډېره ګرم وي لکه بیا سړي ګاډي ماډي ډک بس ویسي که نه اوس لکه تاسو دا مال کم ځای ته سپلای کوئ دا جی مونږ د حیات آباد ته هم ورکوو تر ناپارم ته هم ورکوو د ګلي باغ علاقې ته مردان علاقې ثوابی سیټ ته داسې ملتاز سیټ ته لکه هلته کې چې کوم داسې نصرۍ دي تر ناپارمې دي که نه جي نو دا اخوا دېخوا علاقو ته ځي او دا نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم 0344 6814-177 تاسو ته په سکرین باندې دا ښکاري او دې سره چې کم نو څیزونه جوړېږي هغه هم تاسو په دې سکرین په شیشه باندې دا وخت لیدی شي نو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې کم ضرورتمند خلک دي او هغوی ته د دې څیزونو ضرورت دی چې هغوی ته دا ویډیو وررسي خپل کوربه صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسي د لوی الله په امان